الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوږو کتونکو زم سلمان شاه او تاسو ګورئ پښتو نالج فیکټري. خوږو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې 13 ورځو کې د جنید خان کیس سالو شو. په هغې کې زموږ ډېر ښه ګران رور طاهر خان ډېر اهم کردار ادا کړی دی. او د طاهر خان سره په دې کې زموږ یو بل رور د چا نوم چې سید هارون شاه دی هغه هم یو اهم کردار ادا کړی دی. نو سید هارون شاه نه به موږ نن په دې ویډیو کې تپوسونه کوو چې هغه ته په دې کې څه ستونزې رامخې ته شوې وي او د هغه د ژوند په اړه به د هغه نه تپوسونه کوو. دا ویډیو تر اخره وګورئ او خوندونه ترې واخلئ. هارون اول راته خپل باره کې ووایه چې تاسو د کوم ځای او دغه ځای کې څونه وخت نه کار کوئ او ستاسو څه بزنس دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تhank you سلمان خان. زه بیسیکلی د خیبر پښتونخوا د مردان سیمې اوسیدونکی یم. د تیرو 15 کالو نه زه په دوبۍ کې زما خپل ډیفرنٹ کیټیګریز ګروپ اف کمپنیز دي، د هغې کې زه خپل بزنس کوم. الحمدلله، شکر الحمدلله. څونه وخت چې تیر شو ډېر ښه تیر شو. په مخ کې ډېر کوشش کوو چې په ښه وخت تیر شي. هارون 13 ورځو کې د جنید خان کیس سالو شو چې په هغې کې نو ډاوټ زموږ ورور طاهر خان هم ډېر اهم کردار ادا کړی، بلکې سټارټ هغه اخیستی دی، هغه هسپتال ته تللی او ټول کیس چې کوم دی دې ځای ته یې راورسوو. نو تاسو ما ته دا ووایه چې په دې کیس کې خلک ستا هم نوم اخلي، نو ستا په دې کیس کې څه کردار و او په دې کیس کې تاسو ته څونه مشکلات مخې ته راغلي دي؟ جنید خان زمونږ یو پښتون یو ینګ هلک چې کوم په خیبر هاسپیټل په مدینه کې په سعودي عربیه کې و، یوه نیمه 2 میاشتې مخکې چې کوم دی زما ورور سوشل ورکر طاهر خان زما خواله راغلی و دوبۍ ته. نو هغوی موږ ګاډي کې روان وو او ما سره لږ ذکر وکړو چې یاره هارون زموږ دغسې یو پښتون ورور دی، هغه ته څه مسله ده. مین وایل بیا هغه نه ما پوښتنه وکړه چې د هغه څه ډاکومنټیشن یي، فار ایگزامپل د هغه پاسپورټ وغیره یا ویزې کاپیز ته راوغواړه. او انشاءالله زما ډېر بیسټ فرینډ شته په سعودي عربیه کې چې کوم د هغه ځای لوکلز دي. انشاءالله امید کوم چې زموږ سپورټ به وکړي. په هغه وخت کې بیا چې کوم دی هغه چې کله ډاکومنټس راوغوښتل او ما خپل ملګرو ته فارورډ کړه، نو هغوی ماله ډېر پازیټیو جواب راکړو چې هارونه انشاءالله دا به موږ تاسو له ډېر زر سالو کوو. بیا په دغه وخت کې چې کوم دی څه داسې ډاکومنټس هغوی زموږ نه غوښتل چې هارونه زه به ذات خود سعودي نیشنل د کفالت په خپل هم کولی شم، خو ښه به دا وي چې موږ له د پاکستاني امبیسۍ نه یو لیټر راشي چې په هغې کې صرف دونه ولیکي چې دا جنید که کله هم تاسو غواړئ نو موږ به درته پیش کوو. هغه بیا په هغه وخت کې موږ هغه سفارې ته خواست وکړو، په هغې کې چې کوم دی طاهر خان چې کوم دی علي محمد خان ته زما خیال دی ټلیفون بیا وکړو چې یاره زموږ سره په دې کې سپورټ وکړئ. پارلیمنت ته لاړ او د یو ورکوټې غونډه کې کاغذ دپاره پارلیمنت ته تګي. نو یاره زه وایم چې ډېره غټه خبره ده دا. نو ماله خو په دې باندې ډېر زیات افسوس راځي چې د یو کاغذ دپاره به زه ځمه پارلیمنت ته او هغوی ته به ریکویسټ کوم چې یاره پلیز تاسو هغوی ته ریکویسټ وکړئ چې موږ له دا لیټر راکړي، زموږ یو ورور په سعودي عربیه کې پساو دی. اینی هاو دی رای درستی هغه لیټر ملاو شو. بیا په هغې کې هغوی لیکلي و چې یاره موږ د پیش کولی شو، خو د ده چې کوم پیش کولی نه شو ځکه چې دا مریض دی او د ده چې کوم د پیسې یا څه د هغوی ډیمانډ وي نو د هغې موږ ریسپانسیبل نه یو. د ده ډاکومنټیشن ورک یا څه تاسو ته بیا څه بیک اپ پکار وي په پاکستان کې ځکه چې دا ډیسیبل دی، نو د هغې په مطابق باندې موږ د ده کفالت کوو او تاسو ته به مخکې د دې دغه درکوو. اینی هاو هغه لیټر چې راغی نو بیا څو ورځې موږ خپل یو ټیم په دې باندې جوړ کړی او خپل ایز ټیم ورک. کله چې تا سره ټیم نه وي نو هغه کار ډېر مشکل وي. نو موږ دې له یو خپل ګروپینګ وکړو،
ډاکومنټیشن کوم چې د پولیس نه او د کوټ نه هغه ټول موږ سیټ اپ برابر کو. په دې کې زموږ سره ډېر رونه دي په سعودي عربیا کې چې په هغې کې سعودیان هم دي، په هغې کې زموږ پښتانه رونه پاکستانیان هم دي. ډېر ښه کردار پکې هغوی ادا کو، هغوی ورته لکه د ملاتړ ولاړو. الحمدلله هغې کې بیا موږ کامیابه شو او ډاکومنټس چې کله برابر شو نو ما ته ټلیفون راغی، زما دوست دی خدای دې ښاد او آباد لري، عبدالله بن زید، چې هارون مبارک شه ستاسو کار وشو. بیا په هغې کې ما طاهر خان ته ټلیفون مبارکي مې ورکړه، خو هغه ما نه یو تپوس وکړو چې د دوی یو رقم ابشر ورته وایي، هغه نمبر راوغواړه چې دی کلیر دی او که نه. نو موږ خو د کوټ قصه خو ختمه شوله چې ابشر نه مو کته، بیا وایي چې دی خو د کپیل نه تښتېدلی دی، حروف پسې کپیل لګولي. دا دویمه مسله راووته. بیا په هغې کې موږ منډې تړلې شروع کړې او په هغې کې زموږ ډېر خاص طور سعودیان ملګري. زه به ډېره شکریه ادا کوم د ابو خالد ابو سلطان چې ابو سلطان زموږ سره ډېر لاس وکړو، د هغوی وکیل چې کوم دی هغوی ډېرې منډې تړلې والي دي. کوم ځای به چې ورته ما یادو، کوم ځای به چې ورته ما ویل لاړ شه هغه ځای ته به هغه تو او هغه ډاکومنټس به هغه ځای ته رسول. نو الحمدلله هغه بیا ما یو ملګري و د امیګریشن د هغوی د سیډانو، هغوی هغه لاره ابو سلطان ته سیده کړل او بیا لاړ هلته، او زما خیال دی چې 3-4 ورځو کې هغه کاتم کلیر شوله او بیا د دوی کینسلیشن یې ورکړو. هغې باندې بیا تاسو ته پته ده طاهر خان خیخي ویډیوګانې په هغې باندې مخکې شیر کړي دي، لکه څونه خبرې چې دي دا خو کلیر دی، ټولو خلکو به اورېدلي وي. نو هغه چې بیا کینسلیشن وشو د هغې نه پس بیا ما په دوباره بیا پاکستاني کونسلیټ ته ټلیفون وکړو او ما ورته ویل چې دا موږ ته به د جنید خان دپاره اوس د سټریچر ضرورت وي، ځکه چې هغه ډیسیبل دی او ناست هم ورته ګران وي. زما خبره په پاکستان کونسلیټ کې یو ملګري سره وشوله او کوم چې ریکمنډ شوی زموږ د ګورنمنټ د سیډه د پاکستان، هغه هم زموږ یو پښتون ورور دی او خدای دې ورڅخه وکړي، ډېر نر انسان دی. خو بیا هم لکه هغوی وویل چې هارون زه به بیا دې خبرې له راشم چې هغه پیپر ورک، هغه اپلیکیشن او هغه قصو ته بیا خبره لاړه چې دې باندې به موږ اپلیکیشن کوو او بیا به دا اپروو کېږي او کله چې اپروو شي نو د هغې نه پس به بیا 72 اور مخکې موږ ایرلاین ته ویو او د دوی ټیکټ به بیا بک کېږي. نو د اپان اویلیبلیټي که دې کې اویلیبل سیټ سي خو دوی له به وشي، که نه نو بیا به لږ ټیم علي، خو یقین مې نه راځي که د دسمبر د اینډه پورې سیټ موږ ته میلاو شي او دا خبره کلیر شي. اینی ها هغه ته مې وویل زه خپل کوشش کوم. بیا زما یو ملګری دی په ابوظبي کې، هغوی ډایرکټر دی د سعودي ایرلاین، هغوی سره زما رابطه وشوله او ډېر ښه انسان، ډېر نر انسان. هغوی موږ سره سپورټ وکړو او موږ له د جنید خان دپاره هغوی ویل چې هارون بزنس کلاس سیټ به وي او دته به دله به لکه د بیډ په شکل باندې هغه موږ دغه کړو. ما آلریډي موږ به میسج واچوو ایرلاین ته چې د سره لږ کوپریشن وکړي. نو الحمدلله هغه سپورټ موږ سره وشو او بیا چې کوم دی جنید خان کوم چې موږ غوښتل یا د الله د رضا دپاره موږ هغه خپله منډه والې، نو جنید خان په خیر خیریت سره کور ته ورسېدو. هارون چې خو ما ته هم پته ده، خوږو کتونکو ته هم پته ده چې د طاهر خان په دې کیس کې څه کردار و، خو زه وایم چې تاسو د خپلې خولې نه ووایئ چې د طاهر خان په دې کیس کې څه کردار و. سلمان خان، زه به درته د طاهر خان باره کې دا ووایم چې یو ښه انسان دی، یو ښه سوشل ورکر دی. ستاسو غونته کې زما رونه لکه څنګه چې طاهر خان والي یا سلمان شاه والي، تاسو د پښتنو اواز یې، تاسو به هر ځای ته، هغه یوازې پښتون نه دی، هر پاکستانی تاسو به د هغوی اواز جوړیږئ. زه وایم چې که طاهر خان نه وی نو دا کیس به همدغه ځای کې دب پاتې شوی وی.
پته نه لګي چې جنید به د څونه مودې نه بیا په هسپتال کې پروت وی او همدغه جړاګانې به وي. خو دغسې زمونږ یو ښه ستاسو غونتکیرونه طاهر خان غونتکیرونه راپاسي او هغوی د سوشل میډیا په ذریعه باندې دا آواز ورسوي. بیا دې سره سره به زه دا ووایم چې زما پښتانه کوم چې سورسز والرونه دي هغوی که دا آواز واوري نو هغوی له پکار دي چې هغوی راوچت شي او چپ پاتې نه شي او خپل هغه که ځان کې دا اثرات لیدی شي هغه وایي چې یاره دا کار زه کولی شم نو زه یم چې هغه موږ حکومت ته پرېنږدو او په خپله د هغې کار اختتام ته ورسو. هارون ډېر زموږ خواږه کتونکي دي چې هغې ته مس انډرسټینډینګ دی د طاهر باره کې او وایي چې طاهر پکې پیسې خوړلې دي او د جنید په کیس کې پیسې خوړلې دي یا د دوبۍ دا چکر یا د طاهر چې مزې چرچې کوي دا یو خوا ځي بل خوا چکرې ځي نو دا هم د جنید په پیسو تللی دی یا د خلکو نه پیسې والي او وی خوري. نو زموږ دا کم خواږه کتونکي چې داسې ټایپ خبرې کوي نو د دې دپاره ستا څه پیغام دی او دې ته به ته څه وایې؟ یاره طاهر خان یو زه به درته بیا ویم چې طاهر خان خو داسې سړی دی چې هغه که هر ځای ته لاړ شي که د دنیا په هر ځای کې د دنیا په هر ګوټ کې هر پښتون به هغه له منډه وایي هر پښتون به هغه ته ولاړي. لاول زه د طاهر خان بیک بون یم چې هر ځای کې یواز د هغی زه به هغه پسې شاته ولاړ یم که هغه د دنیا په هر ګوټ کې یو یوازې طاهر خان نه هر زما پښتون هر زما پاکستانی چې په رایټ وی باندې او د لاچارو آواز مخکې رسوي لاول هارون او بیا زه دا ریکویسټ کوم زما نور ورونو ته چې د هغوی سپورټ وکوئ الټه تاسو هغوی باندې الزامونه مه لګوئ. زه وایم دونه لږو پیسو یا دونه لږ شیانو ته به طاهر خان خپل فیوچر څوک دې دپاره نه خرابوي. هارون کم چې ستا په شان دغلته کې بزنسمینان دي د پاکستان سره تعلق لري یا زموږ د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري او دغلته کې میشته دي دغلته کې کاروبارونه دي دغلته کې ښه غټ غټ بزنسونه دي او ښه صاحب حیثیت دي نو د هغې دپاره به ستا څه پیغام او هغې ته به ته څه پیغام ورکړې؟ کوم چې زما وروڼه دي زه به هغوی ته دا خواست کوم چې هر ځای کې تاسو لاول زما چې څونه لکه ورکر رونه دي څونه چې لیبرز کې کار کوي او هغوی ته څه تکلیفونه وي د هغوی څه منډې ترړي کوشش خو لاول دا کوئ چې خپل پاکستانیان هلئ په کمپنۍ کې که ستاسو خپلې کمپنیانې ګوره که څونه پاکستانی تاسو سره وي نو هغوی به کمفورټیبلي هغوی به خوشحاله وي تاسو سره. بیا چې هغوی تاسو یو دا سوچ کوئ دا تنخوا چې کوم هغه ستا د کمپنۍ نه دي هغه ته خپل ملک له ورکوې الټا یو بل بینیفټ ستا خپل ملک ته ورکو هغه هم ستا پیدا شو نو بجای د دې که هغه موږ یا نور ملکونو له ورکو نو موږ د خپل پښتانه یا خپل پاکستانیان ځان سره وساتو او هغوی دي د هغوی سپورټ وکړو که هغه په نوکریانو ورکولي که هغه په داسې په تکلیفونو کې د هغوی سپورټ وکړو که هغه نور داسې فاینانشلی پرابلمز وي هغوی ته خو بیا به زه دا ووایم چې په دې کې داسې خلک وي چې هغوی د دې غلطه فایده م اخلي نو زه یم چې د پښتنو داسې یو ګروپینګ یو سیټ اپ داسې یو مجمع داسې جوړه شي چې دوی خپل منځ کې په هغې باندې ډیسیژن الي لکه چاته یو تکلیف وي او په هغې باندې بیا د پښتنو د یو څو ملګري یا څو خپل یو ګروپینګ په هر ملک کې چې داسې د 10-20 کسانو چې د هغوی وس کېږي خپل یو ګروپ کېدی او هغه بیا ځان ته یو ټاسک مخې تږدی چې یاره د دې سړي موږ سپورټ کوو خو بیا د هغې جانچ پړتال هم کوئ داسې سپورټ نه دی چې ډېر داسې خلک یا څه نه غلط کار یې کړی یا څه نور څه دغه یې لکه هغوی الریسپانسیبل خلک هم په دې کې راتلی شي نو زه یم د لاچار چې کوم د هغې مستحق یې د هغوی سپورټ موږ له کول ضروري ده. هارون په سعودي عرب دوبۍ عمان او نورو داسې ملکونو کې کوم چې مسافر خلک دي مزدورکار دي هغې دپاره ستا څه پیغام دی؟ سلمان خان دلته چې څونه اورسیز زه به د ټول اورسیز خلکو خبره وکړم خاص طور چې په اورسیز په بهر ملکونو کې څونه پاکستانیان دي
دوه قسمه خلک دي، دوه قسمه رونه دي. افسوس کوم کله ناکله ځینې داسې وینم چې هم محنت کوي او موږ چې محنت په صحیح طریقه کوي. زه یم هغه سړی د کامیابۍ د عروج نه ودرول به ډېر ګران کار وي، خو چې په سیده او په محنت باندې. په دې کې ډېر داسې رونه وي چې هغوی شارټ کټس اخلي، څه غلطې لارې دغه کې حالانکې هغوی له نه دي په کار داسې. نو زه به هغوی ته یو خواست کوم چې تاسو د پاکستان امیج یې، که تاسو ښه کارونه وکړه، ښې منډې ترړې مو وهلې او خپل کار سره کار وساتو او حلاله روزي ځان له ګټله، نو زه یم د پاکستان نوم به تاسو روښانه کوئ په بار ملکونو کې. او کوشش کوئ چې د یو بل سپورټ وکړئ، کوشش کوئ چې د یو بل ملاتړ شئ. خو په دې کې زیات کر ځینې داسې پاکستانیان دي چې هغوی غلطه پیدا مالي ستا د ښه کارونو نه. ماله نه دي په کار چې زه دا ووایم، خو ما سره په کمپنۍ کې 99% پاکستانیان دي. په دې کې تقریبا 2 to 3% پکې داسې شته چې خراب هم دي. خو لکه زه یم چې په هر ځای کې دا یوازې په پاکستان کې نه ده، ما په دنیا په هر ځای کې خلک لیدلي داسې کیږي. خو لکه کم چې دا ښه خلک دي، دوی د یو بل ملاتړ شي او کوشش وکړئ چې د پښتون په هر ځای کې وي، ښاد او آباد دي وي او د هغه سپورټ کوئ. هارون، د پښتو نالج فیکټري باره کې ستاسو څه خیالات دي او د پښتو نالج فیکټري باره کې به تاسو څه وایئ؟ سلمان خان، ستاسو په چینل باندې به د غریب او د لاچارو اواز هغه خلکو ته رسي، یا څنګه چې ماته د طاهر خان د سیده د جنید خان اواز راغی، نو زه دا نه ویم، دا الله کړي دي هر څه، موږ یې یو بانه جوړه شوي. نو تاسو د غریبو او د لاچارو اواز یې، تاسو به ښه او بد ښایي، تاسو سپین او تور چې کوم دی هغه ستاسو په لاس کې دي. نو زه یم چې میډیا چې په هر ځای کې خاص طور هغوی له پازیټیو کردار ادا کول پکار دي. هارون، ستاسو یو جهان مننه چې تاسو دومره بیزي شیډول کې موږ له ټایم راکو. ښاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ. ډیره مننه سلمان خان، ستاسو او ستاسو د چینل د پښتو نالج فیکټري. موږ غواړو چې ستاسو غونډه کې خلک را مخکې شي. الله دې وبخښه. خوږو کتونکو، دا و سید هارون شاه. تاسو د هغه خبرې واورېدې. امید کوم چې تاسو به ذهن کلیر شوي چې د جنید خان په کیس کې د هارون څه کردار و. خوږو کتونکو، د طاهر خان نه هم ما د هارون باره کې تپوس کړی دی، نو راځئ چې وی ګورو. هارون بھائی یو ملنګ انسان، ما دغه سره تقریبا 3 ورځې تېرې کړې دي. انتهایی مخلص انسان، انتهایی هارډ ورکر دی او ډېر زیات فوکس دی او الله تعالی ول ډېر ښکلی زړه ورکړی دی او په هغه زړه کې الله تعالی هغه احساس ورکړی دی. زه په دې فخر محسوس کوم چې زه د هارون بھائی ملګری یم. جی بالکل، طاهر خان مونږ ټولو له په دې باندې فخر پکار دی او زم فخر کوم چې زه د طاهر خان او سید هارون شاه ملګری یم. خوږو کتونکو، کو دا ویډیو مو خوښ وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او چینل لازمي سبسکرایب کړئ. خپل ورور سلمان شاه له ورکړئ اجازت. د خپل ځان او چار چاپېره خلکو ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.